ایران په کابل او دوه نورو ولایتونو کې د 3 لویو پروژو عملي کولو خبرې کړي. سلام ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. ایران په کابل او دوه نورو ولایتونو کې د 3 لویو پروژو عملي کولو خبرې ورکړي. په کابل کې د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوي د هیواد د روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد سره په لیدنو کې ویلي چې ایران پلان لري د افغانستان سره پر پوله یو لوی او پرمختللی روغتون جوړ کړي. د ایران د سفیر مرستیال همدارنګه په کابل او بامیانو کې د یو روغتون د جوړېدو خبرې هم وکړې او یادونه یې وکړه چې ایران به د افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. سربیره پر دې بیا د بلوچ آزادیو پوځ په نامه د پاکستان څخه بیلتون غوښتونکې ډلې پنجشنبې د اپریل په 28 او د غوایي په 8 خبرداری ورکړه چې په پاکستان کې د چین په اهدافو نور بریدونه هم کوي. دې ډلې 2 ورځې وړاندې د هغې ځانمرګې حملې د کولو ادعا هم وکړه چې د کراچۍ د پوهنتون سره نږدې وشوه او د 3 چینایو اتباعو په ګډون پکې 15 تنه ووژل شول. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.